عبدالرشید دوستم یو ناڅاپه راتګ هیواد ته. عبدالرشید دوستم ویلي زه به د طالبانو پر ضد جنګ جاري ساتم. عبدالرشید دوستم وایي د دشت لیلي تاریخ به بیا تکرار کړم. دوستم عطا محمد نور او محقق لیدنه هم کړې ده او هدفونه یې هم ښکاره شوي او خپل تاکتیک یې هم بدل کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف یې د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدونکي ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړی روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي ول. ویل کېږي چې دوستم محقق یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوالو د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت د جوړولو ته هڅوو، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېنږدي د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړو. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي د قدرت جزیرې له منځه وړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.